السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست محترمینو؟ شه جوړ یاست، په خیر یاست؟ کړه یاست؟ الله رب العزت نه غواړم چې جوړه په صحت منظم اوسیږي. ورون محترمینو، نوې ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی سو په فیسبوک کې خپل د فیسبوک ژبه بدل کړو. یعنې فیسبوک کې مو د انګلیش ته داسې نورې ژبې دي هغه څنګه په پښتو باندې، په فارسي باندې، په نورو پښتو بله یې ځان ونیسي، په فارسي علاقې چې ما کړي دي بدلیږي. نو دغسې دا څنګه بدل کړو، نوې ویډیو دې باره کې ده. نو ستاسې سره هیله کوم زموږ د فیسبوک دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده، دا ته به دا لایک بټن ورسره کښې کړئ او فالو یې به کړئ. او کوم پوښتنې د سینټ میسج باندې به کلیک وکړئ. موږ ته هر پوښتنه مو چې په دې میسج کې هم کولی سئ او په کمنټ کې هم کولی سئ. او د دې سره سره زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نښان کښېکاږئ. نو ورونو محترمینو، زه ویډیو پیلوم. نو کله چې ورونو محترمینو ستاسې خپل په فیسبوک باندې کلیک وکړئ، فیسبوک چې کله چې تاسې خلاص کړئ نو تاسې به راسئ دغه د ټولو مخکې راسئ د درې ټکي نشان ته به راسئ. د کله چې د درې ټکي نشان ته درې لیکو ته ولاړ سئ، کله چې په دې مو کلیک کړو نو تاسې به دلته کښته ولاړ سئ. کښته کله چې ولاړئ نو بیا به په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، په دغه ځای باندې بیا به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړه نو بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دا ځای وینئ، دغه ځای بیا په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړه نو دا تاسې ته ډېرې ژبې راوغوښتلې، کومه ژبه چې مو خوښ شي وګوره. ما دا ژبه وویل، دا ژبه ما سره هم نه خلاصېږي، انشاءالله زه هم ستاسې سره ونه خلاصېږي چې دا سره کومه ژبه ده. نو وګورئ دا ژبه بیخي بدله سوله. دې ځای ته وګورئ، هر شی ډېر بدل سوله. نو رابسو دلته بیا به راسئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دې ځای کلیک وکړله نو بیا به راسو دې ځای ته، نه دې ځای ته نه، دې ځای ته به راسو. دې ته کله چې راغلو په دې ځای به کلیک وکړو نو دا دې ژبې کومه ژبه چې مو خوښ وي هغه پکې انتخاب کړئ. نو دا دې زه راځمه دا فارسي انتخابومه. وګورئ دلته ماته فارسي، دلته ختم فارسي راغلی، دا خط یې وګورئ، دا ختم فارسي راغلی و او دغسې نور ټول فیسبوک په فارسي ژبه سو. دا وګورئ فارسي سو. نو اوس بېرته دا دغسې سیټینګ و چې څنګه بېرته بدله کړو. او دا ژبه لږ دغه شوله، فارسي ژبه سي دا دی. وګورئ نو بیا به راسو سیټینګ ته، بیا به راسو دلته او بیا به زه اوس د خپل د ځان ژبه یې ومه باندې کلیک کوم. بس ما د انګلیش ماته صحیح دی. نو داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښان هم کښېکاږئ. او که غواړئ چې راتلونکي ویډیو د پیسو ګټلو لپاره کړئ نو په کمنټ کې ولیکئ. نو الله په امان شه، وخت ولرئ.